د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې غونډه هم د وکیلانو ترمنځ د لفظي شخړو او د رئیس د ټاکلو پر سر له اختلافونو ډکه وه. دا ورځ د جرګې د دارالانشا لخوا رخصت اعلان شوې وه، خو وکیلان په زور جرګې ته ننوتل. د جرګې د ریاست په تړاو د دواړو نمایندانو استازو پر خپلو پخوانیو دریځونو ټینګار درلود، خو د ولسي جرګې غړي رمضان بشردوست جرګې ته وړاندیز وکړ چې د دواړو نمایندانو لپاره د علني رایه واچول شي. خو له دې وړاندیز سره هم ځینو وکیلانو مخالفت وښود او نوی وویشت کسیز هیئت چې 10 کسان پکې د کمال ناصر اصولي او میررحمان رحماني پلویان دي وټاکل شو. ټاکل شوی دغه هیئت د کمال ناصر اصولي او میررحمان رحماني ترمنځ د رایه اچونې ارشیف او د رایو صندوقونه وارزوي او د خپلو موندنو پایلې ولسي جرګې ته وړاندې کړي. 10 نفره همغه پرونی جمع 12 نفره نور دا یاتان وټاکل سو. سبا به دوی ارشیف هم ګوري، صندوقونه به هم ګوري، هغه تعداد د خلکو به هم ګوري، په مختلفو هغه کې به خپله پلټنې کوي، بل هغه به په داخل د جرګې ته فیصله راوړي څه فیصلې ته سره رسېږي. کسان کمیسیون وټاکل شو چې ارشیف وګوري، تاریخ د پارلمان وګوري، د اوسنی پارلمان د نتیجه وګوري، څنګه شمارش د رایو وګوري، څو رایې ورکې دي، څو رایې پیدا دي، کومه رایې باطله ده او که نه ده، صحیح باطل شوې په صحت بطلان ته رسېدلې او که نه باطله وباطله شوې. دغه به عمومي تالار ته راوړي، تالار به په دې فیصله کوي، د انتخاباتو سرنوشت په هغې کې معلومېږي. دلته وکیلان غواړي چې د جرګې تالار ته ننوځي، خو د پولیسو له مخالفت سره مخامخ کیږي. وکیلان وایي چې په دې اخوډب کې 15 پولیس وهل شوي دي. از این موضوع بسیار متاسف هستم. ما وقتی که صبح آمدیم 5 تن از نیروهای امنیتی مجروح شده. په ورته مهال د ولسي جرګې یو شمېر نورو غړو له وکیلانو لاسلیکونه راغونډ کړي چې د ولسي جرګې د ریاست لپاره نوی موقت رئیس وټاکل شي. دغه وکیلان وایي چې تر 100 زیات لاسلیکونه یې راغونډ کړي دي. باندې 110 کسانو امضا کړې ده او یوازې 14 کسانو امضاوې پاتې دي چې احتمال لري 14 امضاوې په یو سطح کې پوره شي. نو د هغه نه وروسته به د اصول وظایف داخلي په رڼا کې او د 126 امضاګانو د تصویب په اساس ولسي جرګه او د ولس استازي د نوي موقت رئیس تعیین او د انتخاباتو خواته روانېږي. دلته خدای مکړه نه کوم قومي مسله ده، نه کومه ګوندي مسله ده، دلته یو تخنیکي ستونزه ده. اکثریت د تالار غړي په دې نظر دي چې مونږه ارشیف ته باید مراجعه وکړو او دا پروسه له پیل نه تر اخره پورې ثبت شوې ده، دا باید وګورو او وروسته یو تصمیم ونیسو. په ورته وخت کې پر ټولنیزو شبکو د ولسي جرګې ځینو وکیلانو ته منسوب غږونه هم خپاره شوي چې خپلو پلویانو ته د جرګې د محاصرې او د وسلو کارولو خبره کوي. خمانده را شما باید دست بگیرین. اینجا کشتگر عسکرایتان هستن، فقط شما بیاین استاد شوین. گپ همی دیگه دوستانم زنگ بزنین، بچهای پنشیرش تنظیم کنین، بیاین مثلا تا خفت بیرون باشن. یعنی میشه امروز یا میمریم فقط اونموز استاد شو خمانده را باید دست بگیرید یا پشت جی گپ نگر. د ولسي جرګې غړي داسې مهال د جرګې د رئیس پرسر د راپورته شوې شخړې د حل لپاره وویشت کسیز هیئت ټاکي چې له دې وړاندې ټاکل شوي 15 کسیز کمیسیون دې لانجې ته حل لاره راونه ایستلی شوی.